السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې له خپلو تصویرانو څخه ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دا رقم ته اپلیکیشن در وښیم چې په هغه کې به تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم به بیا ملګرو تاسو راسئ ګوره کریټ ویډیو، دغه رقم ویډیو ده، مور اپس ده او دغه رقم پیډ بیک ده. نو تاسو به راسئ ملګرو په کریټ ویډیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په کریټ ویډیو باندې کلیک وکړئ، دغه رقم اوس به دلته تاسو خپل تصویران ورښایاست. بس تاسو له هر تصویران څخه ویډیوګانې جوړوئ، تاسو به صرف هغه تصویران دلته چیش کړئ کې اډ کړئ. نو ګوره دوستانو زه هغه تصویران اډومه. کله چې تاسو هغه تصویران اډ کړئ، دغه رقم بیا تاسو راسئ ملګرو هغسې هر څو تصویرانو بیا به تاسو په دا ټیک مارک نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو بیا ټیک مارک نشان باندې کلیک وکړئ او دغه رقم دغه ایرز به دلته تاسو کلوز کړئ. نو ګوره ملګرو هغه ستاسو ویډیو دلته راله او ستاسو کوم تصویران چې وو هغه دلته رالو. نو ګوره دوستانو دغه بیا ټول افیکټسونه سو. اوس تاسو هر رقم ته افیکټس بدروئ، هر رقم ته افیکټس مو خوښ وو هغه افیکټس دلته تاسو بدرولی سئ. یعنې هر ډیزاین چې تاسو ورکوئ هغه ډیزاین دلته تاسو ورکولی سئ. او دغه رقم که چیرې ملګرو تاسو غواړئ چې له دې سره میوزیک ودروئ، نو تاسو به په میوزیک باندې کلیک وکړئ او دغه رقم بیا ملګرو تاسو ایډیټ میوزیک ووایئ. کله چې تاسو ایډیټ میوزیک ووایئ، دغه رقم دلته تاسو راسئ میوزیک فرام مای فون. نو دغه رقم تاسو میوزیک فرام مای فون ووایئ، نو دلته به تاسو خپل میوزیک ورښایاست. هر اواز چې تاسو ورکوئ تاسو په هغه اواز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه اواز باندې کلیک وکړئ، دغه رقم بیا تاسو دوستانو ایډ میوزیک ووایئ. نو کله چې ګوره تاسو ایډ میوزیک ووایئ، هغه میوزیک به دلته ورسره ودرېږي. ګوره ملګرو اوس هغه مایک یې ما بند کړی دی، یعنې سون یې ما ورکم کړی دی، هغه میوزیک به خپل ورسره ولاړ وي. نو دوستانو دلته بیا تاسو ټایمینګ ورکولی سئ. هر رقم ټایمینګ چې ورکوئ، هر څو سکنډې چې ورکوئ، یوه تصویر ته هغونه ټایمینګ تاسو ورکولی سئ او دغه رقم دلته تاسو د سکرین سایز ورښولی سئ، یعنې دا تصویر دې په څونه سایز کې وي. نو کله چې ګوره موږ دوستانو ستاسو ویډیو جوړه شوله، دلته تاسو افیکټسونه ورکولی سئ، دلته تاسو میوزیک ورکولی سئ او دلته تاسو ټایمینګ ورکولی سئ، دلته تاسو د تصویرانو سایز ورښولی سئ. نو کله چې ګوره دوستانو ستاسو ویډیو جوړه شوله، دغه رقم تاسو راسئ په کریټ ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په کریټ ویډیو باندې کلیک وکړئ، تاسو چې هر نوم ورکوئ هغه نوم به ورکړئ، و انټر ویډیو نیم، تاسو به د ویډیو نوم ورکړئ او دغه رقم به دغه تاسو اوکې کړئ. نو ګوره ملګرو کریټینګ ویډیو ستاسو ویډیو روانه ده، هغه به ستاسو په موبایل کې اوس جوړه سي او ستاسو په ګیلري کې به سیو سي. نو کله چې ګوره دوستانو دغه په ګیلري کې سیو شوله، اوس به دغه ویډیو زه تاسو ته په ګیلري کې درښکاره کړم. نو د دې لپاره ملګرو تاسو له دې اپلیکیشن څخه ووځئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو د موبایل ګیلري ته ولاړاست، تاسو به هغه ویډیو پلی کړئ. نو ګوره دوستانو هغه ویډیو دا ده او هغه میوزیک او هغه افیکټس او هغه سټایلونه په لګېدلي دي. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې په خپل موبایل کې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ سوي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.